حساس اقتدار سږ کال د سولې په ملاتړ او ننګ بغلان کې لسګونه غونډې او لاریونونه د ځایي خلکو، دیني عالمانو، مدني فعالانو او قومي مشرانو لوري شوي، خو پایلې لا هم مثبت نه دي او د جګړې اور لا هم په دې او نور ولایتونو کې سوړ شوی نه دی. د بغلان قومي مشران او خلک چې د سولې په اړه د خبرو اترو په غونډه کې سره راټول شوي او د جګړې پای ته لاره ګوري، وایي چې ټول قشرونه او خلک د افغانستان په جګړه کې ښکیل دي او هره خوا چې وژل کېږي افغانان دي. دوی وایي چې ولس باید راویښ شي او د جګړه مارو ډلو پر ضد چې هغه هر څوک وي ودرېږي. وایم چې په دې جنګ کې ټول خلک دخیل دي د افغانستان. هر څوک چې وایي زه دخیل نه یم، زه وایم دخیل دي. په منطق ورته وایم چې دخیل ده او په دلایلو سره وایم دخیل ده. هغه مور چې وایي زه دخیل نه یم، هغه پلار چې وایي زه دخیل نه یم، هغه ورور چې وایي زه دخیل نه یم، هغه مولوي صاحب، هغه علما کرام چې وایي موږ دخیل نه یو، هغه ټول دخیل دي. او خاطر مستدی خلک انسانان دي، افغانستان ولسونه دي، افزار ورته بیرونی خلکو تیار کړي دي، خو استفاده د موږ نه کوي. او دې خواته په حکومت کې د تاسې اولادونه دي، افزار ورته بیرونی خلک تیار کړي او استفاده د موږ نه کوي. موږ ټول په دې جنګ کې دخیل یو. دغه جګړې دي چې موږ ماجریږو، وژل کیږو، معیوبیږو، هر قسم ناخواله او بدبختیو سره مخامخیږو. نو په کار دا ده چې ټول د افغانستان وګړي که هغه په هر ګوټ کې دي راووځي او خپل غږ پورته کړي، یو موټی سي، یو اتفاق او اتحاد وکړي او سولې طلبۍ کوي. دیني عالمان او مدني فعالان د سولې د خبرو اترو په غونډه کې وایي چې د جګړې دوام ترې هر څه اخیستي او حتی په ارام زړه د چاودنو له ویرې څوک جوماتونو ته د عبادت او ښوونځیو ته د زده کړې لپاره نشي تللی. دوی وایي چې د حکومت دریځ دا ځل د سولې په راوستو کې روښانه دی او له طالبانو غواړي چې له انعطافه په ګټې اخیستو دې تاوتریخوالی کم او جګړه دې ودروي. نمازگزار در مسجد چه گناهی دارد؟ دکتر در مطب و شفاخانه چه گناهی دارد؟ پس ببین این آثار سوء جنگ هست که بنیاد ما و بنیان ما را از ریشه در آوردن. پس صلح اساس زندگانی ماست، اساس دین ماست، دستور قرآن ماست و فرمان خدای تبارک و تعالی است. موضوع آمدن صلح در افغانستان بسیار داغ است. دولت استوارتر در ارتباط آوردن صلح داره و هست. برای رسیدن به صلح پایدار و عادلانه و رفاه همگانی با عزم متین و اراده استوار در کنار همه مردم افغانستان و صلح‌خواهان قرار گرفته و اعلان حمایت و لبیک گفته. د بغلان اوسیدونکو د دې غونډې پر مهال غوښتنه وکړه چې په هیواد کې د روان کړکېچ د پای یوازینۍ لاره بین الافغاني مذاکرات او په سولې د باور پیدا کولو لپاره اوربند دی چې افغان حکومت او طالبان باید دغه اصل ته غاړه کېږدي او جګړه نوره ونه غځوي. نورګل اندرواله، میلمه راډیو، بغلان.